لنډه کیسه. په یو کلي کې یو استاد اوسېده. میرمنې یې وفات شوې وه او 2 زامن او یوه وړه لور ترې پاتې وه. کور چوپ و. د ماشومانو خندا ورکه شوې وه. څه موده وروسته استاد له یوې نجلۍ سره واده وکړ چې عمر یې کم و، خو ژوند ډېر ازمایښتونه ورکړي وو. خلکو به ویل دا به څنګه د 3 ماشومانو مور شي؟ ځوانه ده، ستړي به شي. خو هغه په لومړۍ ورځ د کور دروازې ته ودرېده. ماشومانو ته یې مسکا وکړه او ویې ویل زه ستاسې لپاره د مینې کور یم. ورځې تېرېدې. هغه به سهار وختي پاڅېده. د ماشومانو لپاره به یې ناشته تیاروله. کالي به یې ورته برابرول. سبقونه به یې ورسره ویل. که به کوم ماشوم تېروتنه وکړه هغه ته به یې په نرمه لهجه لارښوونه کوله. ورو ورو ماشومان بدل شول. مشر زوی چې مخکې به خاموشه و اوس به موسکی ګرځېده. لور به یې له ښوونځي نه په شوق راتله. کوچنی به یې تل د دې ښځې لاس نیولی ګرځېده. یو ماښام ګاونډۍ ښځه راغله او پوښتنه یې وکړه ته ولې دومره زحمت باسې؟ دا خو ستا خپل ماشومان نه دي. هغې په آرام سره ځواب ورکړ ماشومان خپل کېدل غواړي، یوازې مینه غواړي. کال تیر شو. یوه ورځ استاد د سفر نه راغی. کور ته چې ننوت ماشومان منظم، خوشحاله او باادبه یې ولیدل. سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه ښځې ته یې وویل تا زما کور بیا ژوندی کړ. 2 میاشتې وروسته دا ښځه هم امیندواره شوه. خلکو فکر کاوه چې اوس به بدلون راشي، خو هغې به ویل زما زړه 4 برخې نه 1 برخه دی. په ټولو کې مساوي ځای شته. چې ماشوم یې وزېږېد مشر زوی ورته وویل مورې نوم یې ته کېږده. هغې وویل نوم به یې تږدې ځکه چې ته یې مشر ورور یې. پیغام: مور هغه نه ده چې یوازې یې زېږوي، مور هغه ده چې روزي یې، زغمي یې او مینه ورسره کوي. زړه که پاک وي کور جنت شي. که چیرې کیسه مو اورېدلې وي او خوند یې درکړی وي نو دا کیسه هرومرو لایک کړئ. مجازي نړۍ لنډه کیسه. غمجن انځور یې په پروفایل لګولی و. تل به یې له یوازیتوبه شکایت کاوه. غمجنې لیکنې یې کولې. راځي چې به د ورک سړي نومي آی ډي پوسټونه لیدل زړه به یې ویلې ویلې کېده. په دې نه وه خبره چې زړه یې ولې درد کوي. 1 نیم وخت به یې په کمنټونو کې ورته ډاډ ورکاوه. دا له نورو ورسره ډېره صمیمي وه. ځان به یې تل د هغه خیرخوا معرفي کاوه. راځیه پوهنتون وایه چې له درسونو به اوزګاره شوه نو د ورک سړي د پوسټونو په لوستلو به یې ځان مصروفه کاوه. نه پوهېده چې هغه سره یې لیوالتیا پیدا شوې. زړه به یې دا تل د هغه لور ته کشوله. د همدردۍ احساس، د مرستې احساس یې ورته په زړه کې ټوکېده. کله کله به یې ناڅاپه په ذهن کې وګرځېده. ورک سړی څو ورځې نادرکه شو. راځیه په ځان کې د خفګان نښې لیدل حس کړل چې اوزګاره به شوه، له ځان سره به ځورېده. هغه به چېرته وي، ولې نادرکه دی او 100 نورې خبرې. له څو ورځو ناقرارۍ انتظار وروسته د هغه نوی پوسټ راغی. د کورنۍ د کوم غړي د لاسه ورکولو په اړه یې کوم ژړغوني الفاظ لیکلي وو. راځیه بې واکه شوه. مسنجر کې یې ورته میسجونه شروع کړه. سلام ورک سړیه څنګه یې؟ علیکم سلام اغلې. ښه یم، لږ ډېر خفه یم. ورور مې وفات شوی دی. څو د ژړا سټیکر یې واستولې. راځیه خدای دې وبخي، خدای دې جنت الفردوس په نصیب کړي. دا غمونه په ژوند کې راځي. ډاډ یې ورکړ. ورک سړي ترې مننه وکړه او د ښې ملګري خطاب یې ورته وکړ. راځیه په زړه کې خواږه ټکانونه حس کړل او داسې یې ځان انګېره چې گویا د ورک سړي لپاره یې زړه کې د مینې هیلې راټوکېدلي. وختونه تېرېدل.
د راضیې ډیر صمیمي کېدل په ورک سړي هم تاثیر کړی و. وخت ناوخت به د راضیې حال هم پوښته. یوه ورځ راضیې د ورک سړي څخه د هغه د عمر، زده کړو، اوسېدو ځای او نورې پوښتنې وکړې تر څو یې ښه وپېژني او خپل د زړه خبره ورته وکړي. ورک سړی د 22 کالو ځوان هلک و، له ښوونځي څخه فارغ و، خو د غربت له وجې یې پوهنتون نه و ویلی. راضیه یې د لیدو لپاره تپېده، خو د وصلت لارې ستونزمنې وې. یو بل یې چې ښه وپېژندل نو تر نیمو شپو به په موبایل غږېدل. د انتظار وختونه پای ته ورسېدل. بالاخره هم د یو بل لیدو لپاره کابل ته ورغلل. په لومړي ځل لیدو یې په یو بل زړونه وبایلل. هلک او نجلۍ د یو بل لیوني جوړ شول. هلک څو ځله د نجلۍ غوښتو لپاره خپله کورنۍ راضیه دوکره واستوله، خو د راضیې پلار ډېر خودغرضه او پیسه دوسته انسان و. راضیه یې ور نه کړه. کیسې یې ډېر وخت دوام ونه کړ. یوه ورځ راضیې ورک سړي ته زنګ وواهه. په ډېر ژړغوني غږ د سلګو او اوښکو په ملتیا یې ورته وویل چې زما دستمال یې بل چاته ورکړ. ته خپل زړه صبر کړه. په هلک رڼا ورځ تیاره شوه. له پښو یې ځمکه وتښتېده. دومره احساساتي شو چې نه پوهېده څه کوي. ځان یې سور اور کې احساساوه. د لیونتوب حدود یې مات کړل او ځان وژنه یې وکړه. پای. د سادات ټي وي ټولو درنو اوریدونکو، دغه به زموږ د نن ورځې لنډه کیسه چې ما سید ادریس سادات تر تاسې در ورسوله. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي، تر څو پورې چې زه د بلې لنډې کیسې لپاره ستاسې درانه حضور ته راځم. تر هغې مو په لوی خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ. الله مو مل شه.